حقیقت دا دی چې الله پر خلکو ظلم نه کوي، خلک په خپله پر خپل ځان ظلم کوي. او په کومه ورځ چې الله دوی را پاڅوي نو همغه د دنیا ژوند به دوی ته داسې ښکاره شي چې ته به وایې دوی صرف پوره 1 ساعت په خپلو منځو کې د پیژندګلوۍ دپاره ځنډېدلي وو. په هغه وخت کې به په پلټنه ثابته کړای شي چې په واقع کې هغه کسان سخت له زیان سره مخامخ شول چې له الله سره یو ځای کېدلې دروغ وګڼل او هیڅکله هغوی پر سمه لاره نه وو. او کوم ناوړه سرنوشت څخه چې موږ هغوی ویروو د هغه یوه برخه به موږ ستا په ژوند کې دروښیو یا به له هغه نه مخکې تا واخلو. په هر حال د دوی راتګ زموږ خواته دی او دوی چې څه کوي الله ورباندې شاهد دی. د هر امت لپاره یو پیغمبر دی، نو کله چې کوم امت ته د هغه پیغمبر راځي نو د هغه فیصله په پوره عدالت سره کیږي او پر هغه باندې به یو بڅری ظلم هم نه کیږي.